نو دغه سي د انجکشن زده کول چې کوم دی دا زموږ دپاره ضروري دی او کور کې داسې بیمار وي چې هغه ته د انجکشن ضرورت شوي نو موږ د هغې دپاره بیا ډېر لرې لرې پورې ځو ګرځو محنتونه کوو نو زه تاسو ته ښیم چې انجکشن کم ځای کې لګي انجکشن چې کوم دی یو خو موږ ورته وایي په مټ کې لګول دي په مټ کې کم ځای کې لګول دي په مټ کې په ډیلټاید مسل کې لګول دي ډیلټاید مسل کم ځای کې وي ډیلټاید مسل که تاسو وګورئ که نه دا که تاسو داسې کوئ نو دا ځای دا ډیلټاید مسل دي دې ځای کې که تاسو لګوئ نو د لګولو نه مخکې تاسو دا پیل کوئ دې ځای کې یو هډوکی دی اکرونیم پراسس ورته وایي هغه به پیل کوئ ګوتو سره او د هغې هډوکي نه درې ګوتې لاندې تاسو په دې ایریا کې انجکشن لګولی شئ په مټ کې که انجکشن 1 ملي 1 ملي 2 ملي نو تاسو لګولی شئ که انجکشن غټه وي سخته وي نو هغه بیا تاسو په بټک کې لګولی شئ موږ چې ورته د ټوټي انجکشن وایو ټوټي انجکشن اصل کې سیف هم ده نو ښه دا ده چې ټوټي کې لګي تاسو ته لومبې د مټ د لګولو طریقه خیم د هغې نه پس به بیا زه تاسو ته یو شارټ غونډه کې ووایم چې ټوټي باندې به کم ځای کې لګې نو لومبې خو موږ له چې داسې د دې لګول وي نو وبګورو چې موږ ته څه پکار وي موږ سره مثال په طور یو انجکشن ده ټیک شوه دا موږ لګو نو لومبې د دې ماتول دي ماتول زیاتر تاسو سره دا ماتولی شئ داسې خو که داسې څه شی نه وي نو په ډېر انجکشنو کې یو پوینټ دی ورکړی وي د کپنو والا لکه دې کې زه تاسو ته واضحه که تاسو ته ښکاري دا پوینټ تاسو ته ښکاري د دې پوینټ مطلب دا دی چې دې سره تاسو دا انجکشن په اسانه طریقې سره ماتولی شئ یا داسې وي چې په بعد انجکشنو کې داسې یو ګول لاین سپین غونته کې ورکړی وي هغه سپین لاین کې بعد دی کې یو ټیک ورکړی وي نو هغه د انجکشن د ماتولو لپاره ورکړی دې سره انجکشن لږ په اسانه ماتېږي لکه دا ټپ ورکړی دی نو زه به دا ټپ چې دا زه ماتوم نو د دې یو طریقه داره چې دا ټپ به زه مخامخ کم پوه شوې خپل اپوزټ سایډ ته ټیک شوه او بیا به یوه ګوته دلته کېدم او بله به دلته کېدم نو دا به مات شي ټیک شوه یو دا طریقه ده بله طریقه داره چې دا ټپ به مخامخ ځان ته راولي ټیک شوه داسې به پرې ګس لاس ونیسي او د سم لاس باندې به دلته کې یو ګوته کېدي او دا غټه ګوته به په دې ځای باندې کېدي او داسې زور به وله ورکې نو زور داسې نه ده چې ډایرکټ به وله زور ورکې په کلاره به زور سیوا کې او ماته به یې کې که دې سره بیا هم نه ماتېږي دې طریقې سره نو بس په ستې نه سر ووئ ماته به شي زه تاسو ته ښیم چې زه یې څنګه ماتوم دې ته وګورئ هم کتلو په اسانه باندې ماته شوه څه ګرانه طریقه نه ده ټیک شوه بیا به سرنج راواخلو سرنج به کولاو کړو داسې ټیک شو دا نیډل که تاسو وګورئ دا زیاتر لږ ډیله وي دی که نه دا به لږ ټیټ کوي داسې ټیټ شو کیپ هم ترې نه لر کو دې ته وګورئ ستن موږ راډاکه کړه ښه په کلاره تسلی سره ټیک شوه ستن ما ټول راډاکه کړه اوس دې کې وګورئ که تاسو ښکاري دي که ښه پوره هوا ده زه به دا لږ نورم کته راکاږم دا سرنج چې دا زه راکاږم دا هوا دا دوایي به ټوله لاندې راشي بیا به زه دا په کلاره داسې بره کړم چې د دې نه زه دا هوا وباسم دې ته ګوره داسې به یې کې لږه چې دا ببل دا بوړکی دې نه وځي بره وګورئ بوړکی ووته ما ته اندازه وشو چې دې کې هوا نشته بیا به دې ته واپس سر واچوو او چې کوم ځای ته ما وښوده په مټ کې چې د دې کرونیم پراسس یو هډوکی دی د اوږې د دې نه 3 ګوتې لاندې ټیک شوه دا سیپ ایریا ده دلته کې تاسو لګولی شئ د ستن لګولو طریقه صحیح دا تاسو کته د پن په شکل کې ونیسئ یارې څه نشته دی او په دې پراسس کې دې ته وګورئ هغه 3 ګوتې لاندې دلته دا تاسو سیده په 90 ډیګري کې بوځئ او انجکشن ولګوئ
خو د دې انجکشن لګول نه مخکې ښه ده چې کپړه تاسو لر کې ځکه چې سره ویا انفیکشن چانس زیات وي او که سپیرټ سواب د سره نو هغه به لږ ډېره ښه وي ای سره به ځان ته صفا کوي ښه په اسانۍ به ولګوئ. دغه حساب سره د ټوټي انجکشن د بټک انجکشن هم داسې وي خبره داره چې انجکشن تاسو په ټوټي په بټک کې لګوئ هغه لږ سیف وي. خو دا طریقه ما تاسو ته وښوله او دا تاسو کور کې کولی شئ. انجکشن آئی ایم انجکشن یا د تمنګه انټرامسکولر انجکشن هم وایو ډیلټاید انجکشن هم ورته ویلی شو نو دا موږ کور لګولی شو. را چې ما څنګه طریقه وکړه دې طریقې سره څه د یارې پکې څه نشته وړه مړه انجکشن موږ خپل هم لګولی شو چاته ضرورت نشي راتلی. نو د ټوټي انجکشن لګول لپاره خو ما سره داسې پریکټیکلی څه نشته خو زه تاسو ته یو ډرایینګ ښیم. هغه ډرایینګ ته لږ په غور باندې وګورئ چې هغه ټوټې به په څنګه طریقې سره تقسیموئ او په کم طرف به انجکشن لګوئ. نو دا ډرایینګ تاسو په غور باندې وګورئ او دې نه علاوه د خپل پښتون رور دا چینل سبسکرایب کړئ او دې سره اجازت غواړم. د الله حافظ.